بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کوي محترم مفتی صاحب، هغه ښځې چې غواړي چې عمره یا حج وکړي نو په حالت د احرام کې خو د دې مخ خلک ویني، نو دوی به د خپل مخ سره څه کوي؟ د ښځو دپاره په حالت د احرام کې د مخ پټول نسته، یعنی په احرام کې به د ښځې مخ لڅ وي. د نارینه احرام د په سر باندې دی، د نارینه به سر لڅ وي، سر به نه پټوي، کې سر پټ کې احرام خرابېږي. او د ښځې دپاره بیا احرام کې د مخ پټول نسته، مخ به نه پټوي. البته د دې مطلب دا نه دی چې مخ به نه پټوي، مخ به یو مخ لڅ وي، بلکې ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ به د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره په طواف کې وو، موږ به په دې مخ باندې داسې 2 دانې لرګي درولي وه، داسې په اوږدو، بیا مو پر هغه باندې سربیره یو پرده را اچولې وه، نو هم مخ پټو د پردو څخه او هم به دغه ټوکر چې کومه پرده مو کړې دا به د مخ سره نه مښلېدي. نو لهذا زموږ فقهای کرام رحمهم الله فرمایي چې کومه ښځه احرام کوي نو د هغې دپاره دا پکار ده چې هغه خپل مخ باندې لکه نن سبا چې کوم دا دغه ورته وایي دغه والا ټوپۍ خولۍ دي، دا د کیپ ورته وایي، دا د کیپ والا خولۍ پر سر کې پر خولۍ باندې سربیره بیا پرده راوځړي، نو هم بې مخ د پردو څخه پټ وي او هم به احرام نه په خرابېږي. د دې څه ګوره دا معلومه سوله چې اسلام د ښځې د ستر او د پردې څومره اهتمام کوي. په مکه مکرمه کې چې د الله جل شانه 100 رحمته نازلیږي هر وخت، په بیت الله شریفه کې په حالت د احرام کې به هم دا د مخ د پټېدلو کوشش کوي، پر مخ باندې به یو شی رااچوي چې پردې یې ونه ویني. نو چې کله په حرم کې د دې مخ پټول ضروري دي، نو بیا به په بازار کې، په دکان کې، په صحرا کې د دې مخ پټول څومره ضروري وي.